مثلا د هندوستان اټومي بمونه دا ظرفیت لري، هندوستان مرو ټکنالوژي لري، هغوی کولی شي چې په یوه راکټ کې مثلا 10-15 دغه اټومي بمونه ځای پر ځای کړي او دا د هندوستان د پاکستان پر ښارونو وغورځوي چې په یو وارې مثلا ټول کراچي تباه کولی شي، ټول لاهور تباه کولی شي. اما پاکستان هغه ظرفیت نه لري چې مثلا په یو اټومي بم باندې دی ټول دغه ختم کړي، د نوي ډیلي یا د ډیلي ښار ختم. نو د پاکستان ترمنځ د هندوستان ترمنځ دغه نه د نظامي قوت کې ډېر تفاوت دی. د هند نظامي قوت په د هند آرمي ډېره دغه د شاوخوا 1 میلیون ده، په څنګ کې د هند نیوي ډېره مخته ده، د هند ایرفورس ډېر لوړ دی. نو هند او پاکستان بیخي په بلانس کې سره برابر نه دي. پاته سوه کله چې جګړه رامنځته کېږي دا به ډېر اول د واره خو داسې مرحله چې دا سناریو ما بیان کړه، دا سناریو ډېره کمه ده چې هند داسې مکمل فل سکیل وار د پاکستان پر ضد وکړي. دا نه کېږي. ممکن سرجیکل سټرایکونه وکړي پر ځینو ځایو، ځینې تاسیسات نظامي تاسیسات د پاکستان ورولي، ځینې مثلا هغه د دوی تجارتي مرکزونه ورولي، تر هغه اضافه به نور دغه نسي. او په دې کې چینایان پر پاکستان سره نظامي مرستې ته نه راځي. انگار سے ماوی مختصر ہے کہ تاتی دوسری دو حج خود بدی تے جو کرو خالد خان د عباس دی ډیر وګد نو وګد خو دې خو موږ زخم نشپه په خد او زم چرته نظم خلک به مختصر وګو زم پوه شم کنه خو دې زری تاسو داخله نه وای کړی د خبرې به وس خلاص انګ یار ګوره اکساقب سے بلک خو د انصاف زه په یاره ته دا خبرې واورېدلی نه شم. دومره وخت تاته درکوم، دومره وخت تاته درکوم، الله ګواه دی کې راکې ما ته پته ده. څونه وخت درکوم خپله خوښه وټاکه، څونه وخت درکوم خپله خوښه 15 منټه. اوکې انګار صاحب مهرباني ته د خپلې خبرې که دغه کا خلاصې کا بیا به درته 15 منټه وخت مهرباني. بس خبره دا ده چې په اول واره پاکستان په نړیوال سټیج کې هغه خپل پخوانی اول د پاکستان ارزښت په دې درلودی په پخوا کې چې هغه لامل دا و چې شوروي اتحاد له وجې د پاکستان مهم و. اما په اوسنۍ نړیوال نظم کې شوروي اتحاد وجود نه لري، نو د پاکستان د امریکا ته خپل هغون ارزښت نه لري لکه پخوا چې درلودی. چین پر پاکستان باندې صحیح څه دغه نه کوي، صحیح سرمایه ګزاري نه کوي، یعنې که داسې احتمال رامنځته کېږي چې د پاکستان د له منځه تلو ویره مطرح کېږي، دا به ډېره بعید وي چې چین دې د پاکستان خاورې ته نظامي قوت کې را داخل سي. هغه دا لامل لري چې په امریکا همدا غواړي، امریکایان اول د واره همدا غواړي چې چین یو ځای جګړې ته را داخل سي، یو نیابتي جګړې ته را داخل سي. دا د چین دپاره ډېره سخته ده چې دی او هغوی په دې پوهېږي چې پاکستان زموږ دپاره دام کېدلی سي، دغه جګړه موږ ته دام کېدلی سي. په څنګ کې د پاکستان کې دننه امریکایان ډېر دخیل دي، انګریزان ډېر دخیل دي. انګریزان دې ته اجازه نه ورکوي، خصوصا برطانیه، چې پاکستان دې د چین په دغسې د کنټرول لاندې مکمل راسي. یعنې دا ډېره سخته. نو په همدې خاطر چې پاکستان دغسې متزلزل حالت کې دی، نه به امریکایان داسې قوي احتمال شته چې د دوی سره دې ډېره قوي همکاري وکړي، ځکه د امریکا دپاره د چین سره د رقابت دپاره هند تر پاکستان اوس ارزښت یې ډېر لوړ دی د امریکا دپاره. په همدې خاطر یو قرارداد کړی دی چې تر 2022 کال پورې به د F-21 په نوم دا یو نوی قرارداد یو ځانګړي یوازې د دغه دپاره د هندي پوځ ته F-21 رپ دغه د سټیلډ فایټر جوړوي امریکا، دا نوی قرارداد یې کړی دی. نو داسې قرارداد بیا د پاکستان سره نه دی کړی، یعنې هندوستان د امریکا در اوسه پورې د بل هېواد بې له اسرائیلو بل چا سره د دغه رقم تیارو جوړولو قراردادونه نه لري. نو دا خپله ډېره غټ متفاوت او چینایان هم د دې شي حاضر نه دي. نو پاکستان په خپل تاریخ کې تر ټولو په بدترین حالت کې دی. مننه. ډیره مننه انګار صاحب. خالد خان، د انګار صاحب له خبرو او د قرار صاحب له خبرو داسې ښکاري چې زموږ ملا مد حسن اخوند او یا هم دغه طالبان ستاسې دغه د عیسی برانچ چې دم په الهي نصرت او دعاګانو او تعویضونو ونه ژغوري، بله چاره لکه چې نه لرئ. مهرباني 15 دقیقې 15 منټه وخت دی، 15 منټه وخت زما اتمه دا کړه بس مهرباني زو به جامع خبرې کوم او داس خبرې به چې دا غیبه لاول خو د انګار صاحب معلومات ډیر ضعیف دي. انګار صاحب خلل اولنۍ خبره وکړه چې یاره وبای بندي کړی دي او زه نه د ویلې چې ما ته پته نشته چې انګار ویل چې فکر کوم، دوه ویل چې فکر کوم، دا چې ونه وایي.
ها ورزه به دای ته دا مبارکي ورکما چې تاسو خوشاله شئ او به واپس کولاو شوي دي واپس راغلي دي خوشاله شئ دای چې دا کمی خبرې وکړي د ویلي چې دغه جازونه دغه فایټر جازونه جیب 17 دا 4 جنریشن دی خو دای ته دا پته نشته دلته کې د پاکستان F16 او J17 چینایي تیاری دي او هغه د موډرن نه دي او F16 مې درته ویل F16 امریکایي خاصه بخا مهرباني جیب 17 دا 5th جنریشن دی صحیح شو او پدې کې زموږ سره F16 چې کوم دی دا دی پدې کې هم دا دې کې 4 جنریشن دی خو د دې چې کوم نوې سیریز دی او د جیب 17 ټندر چې د پاکستان او د چاینا په مشترکه دغه باندې کوم دلته په پاکستان کې اوس داغه پارټس جوړیږي یا داغه اسمبلینګ کیږي نو هغه 5th جنریشن دی نو دا ویلي چې دا 4.5 دی نو دا 5th جنریشن ورده دا د رافیل نه هم د دې ټیکنالوژي ډیره چوته ده دی ویلي په خپل خبرو کې چې د دې کوډ دی امریکا سره د جیب د F16 بالکل دا غوي سره دی ګورئ دا د جیب 17 یا د جیب 16 سوري د F16 ته چې یو چانه جاز والے نو بیا تا د هغه سره د جاز د سرویس د جاز د مینټیننس د جاز د کم چې د نیویګیشن سیستم دی یا د دې چې کم سټلایټ سیستم دی د دې کوډ اف کنډکټ د هغه متعلقه کمپنۍ سره د هغه لایسنس دی نو هر جاز ګوره که تاسو یو جاز موږ په افغانستان کې والو دا جاز به موږ افغانستان ته درولو دا به سرویس ته غوډه کیږي د دې سټلایټ به دغه ځګین اپډیټ کیږي ځکه دا ټیکنالوژي څوک چاله نه ورکي خلکو له جاز ورکي وګوره دا داسې دی لکه یو سره چې BMW چې کوم میکانیزم دی لکه میکانیزم نه ورکي نو میکانیزم اچا سره هم نشته دا چې کوم دا غټ جازونو والا کمپنۍ دي د دوی سره دا میکانیزم محفوظ دی دا خبره ده دی ټیک ته ولې دا میکانیزم خو د رافیل چې کوم دی دا خو هم د فرانس سره دی دا هم د انډیا سره نه دی نو خبره مې دا کوله چې دغه حساب کتاب دی بیا دی دا ویلې د ډرون خبره وکړه نو دوی ته خو به دا پته نه چې نن سبا د پاکستان د ډرون چې کومه ټیکنالوژي ده دا د انډیا تصور هم نشي کولای ځکه زموږ د ډرون چې کومه ټیکنالوژي ده دا د انډیا مکوا السلام علیکم کنه وعلیکم السلام ورحمت الله زموږ چې کومه د ډرون ټیکنالوژي ده دا د انډیا د ټیکنالوژي نه ډیره چوته پدې ده چې دا ټیکنالوژي د چاینا سره د پاکستان په کوارډینیشن باندې جوړیږي او نن سبا چاینا چې کوم د ډرون دلته کې یو پورا لوی غټ مارکیټ لري نو کپرس کې د پاکستان د ډرون نظام دومره ناکام وي او یا دا دومره هغه وي نو دا ابل اورس مونږه د انډیا لکه د انډیا خو ځنه شم ویلې زما تاسو انډین یاد کوم ځکه دا تاسو چې کوم خبري وکړې دا د سیمه تخکاریږي لکه چې د انډین جرنالست سره ناس نو مونږه ابل اورس تاسو دوه ډرون غورځولې دي ولې تاسو تر اوسه پورې د پاکستان یو مرغه نه غورځولې صحیح شو اوس دویمه خبره دلته کې بلې خبرې ترازو چې هغه ډیره اهمه ده د ستراتیژیک وار خبره وکړه دا ویلي چې دلته کې بدوي چې سرجیکل سټرایک نو سرجیکل سټرایک څنګه کیږي تاسو ته سرجیکل سټرایک یار مې ته وګوره یار سماده یار ورور کا یو منټ ما دی انجینیر دی ټیم غسته دی د دې سیب نه می ټیم غسته سوکرا لمای کم بندوي دې تاسو ما خبره تاسو هغه مې وګورځاو خالد خان هغه مې وګورځاو مهرباني مایک دې بند مهرباني دوی د سرجیکل سټرایک خبرو کوم سرجیکل سټرایک څنګه کیږي سرجیکل سټرایک لاول د دې چې کوم میکانیزم دی دا کیږي چې د یو ملک نه زه داسې وایم په آسان مثال زه ستا کور ته غلاله دروړم اله به زه په دې غلا کې کامیابېږم چې توره باندې راپانسې دي او په خپل کور کې در باندې راوچړلول نو په دغه ځای کې بیا که زه مړ شوم که تا زه بندي کړم دا بیا توتا عالمي قانون او تا د دې جنگونو چې کوم قانون دی دا تا بیا دا ډاوټ او بینیفټ درکې چې دا تکول شي دای په کم صورت کې د پاکستان ته سرجیکل سټرایک کوي دای ابل ورس نن سحر دی په سلور نیمه بجې
دغه دی کې یو ځای دی د هغې په حدودو کې د دوی جازونه صرف ریډار ته راښکاره شوي دا دروغ ولې وه خالد دا ته څنګه لګیا یې د خدای ظالمه دا ته څنګه دروغ وایې ویډیو بل ستا ولې ستا د دوی ډرون وویشته بېرته درته انډیا ولې استعمال F-16 درته ویشتلې وه نه ثاقب صاحب دا دروغ وایي دا دوی د موږ انډیا ډرون وویشته کوم ځای کې تا د انډیا ډرون ویشتلی مهرباني دا دروغ اکس د ویډیوګانې ښیم که نه یار دروغ وایي ثاقب صاحب دوی د دروغ خدای باندې یو لکۍ وان کې چې هلته پروت و کوم نه پوهېږم چې کوم خرچ یې ویشتلی او که چې کړي وه کسې باسلی زموږ د انډیا ډرون ویشت هغه انجینر صاحب ما ته پته ده هغه داسې شی و بیا وروسته ځواب ورکوه هغه داسې شی و پاکستان خپل ډرون پورته کول خپل ډرون یې پورته کول پاکستان چارج پکې ختم شو بیرته راوغورځېد او چې ته خوشحاله شي ګوره ثاقب صاحب تاسو ته زه یوه خبره کوم نن سبا په دې برطانیه کې د لیبر داسې حل دی قسم په خدای په کوڅو کې نشي ښکاره کېدی او که دی ورسره ودرېدو که نه والله چې بس داسې به یې کړي تباه برباده به دا جذبه کېږي دا جذبه کېږي دته وایم مه جذبه کېږي ستاسو د ټیم واغستو table has flipped on you now اوس تیبل راتاو شوی موږ د میز دغه بلې غاړې کې اوس ناست یو اوس بیرته په دې ځان پوهېږي چې سیوا د پاکستان پوزیشن پاکستان اوس خپله په داسې یو سیلیبریټي پولیټیکل یو پولیټیکل سیلیبریټي پلیز مړه لږ ایتکس خو لږ د پولیټیکل ایتکس خو لږ واړوه دا څه کوي دا کریکشن کوم دروغ مه وایه دومره صحیح شو بیا کوه که نه یاره دا ټول په دې پوهېږي چې وروره ډرون مې وویشته څنګه تا د انډیا ډرون وشته ستا پسې ډرون دې درځي کړی ده او تا ډرون ورته وویشته د تا F-16 یې درته په خپل بارډر کې درته وویشته دومره بې غیرت علاقه بېرته ورته جواب ورکړی کم اون مان ته په حقیقت خبره وکړه که دروغ مه وایه بس الله دې د دې لیبر هم مل شي او الله دې ستا هم مل شي نو خدای دې خیر وکړي نو بس څه ووایم ښه اوس په خپلو خبرو ته سټیلایټ ته به راشو سټیلایټ په پاکستان او په انډیا وغږېږه ته یو ته ګل خان ته په انډیا په پاکستان وغږېږه ما ټوله موضوع ښه صحیح څېړلې ده ته مهرباني وکړه ما ستاسې نه ټایم واغستلو ښه اوس به راشو دی د سرجیکل سټرایک خبره وکوله مونږه مخکې هم دی زموږ سره ډېر سرجیکل سټرایک ایکسرسایز کړی هغه دی هم کتلی دی تاسې هم کتلی دی مونږ هم کتلی دی ټولې دنیا کتلی دی اوس که دی غواړي چې دلته د پاکستان حدودو ته رادننه شي دی ار مور ویلکم دا راضي دي مور ویلکم مونږ ورته هم ویلکم کوو راضي دي خو دا یوه خبره تاسو واورئ په دې ځای باندې چې دلته کې لکه هغه د قرار صاحب خبره به بویا مونږه دی چې د کوم ځای نه د پاکستان حدودو ته راننوځي دا پنجاب دی دلته کې پنجاب سره پنجاب هغه پنجاب دی چې خالستان پکې روان دی چې د سیکانو یو لوی تحریکونه پکې روان دي دی به باقاعده داسې دی لکه پټرولو ته چې دوی په خپله اور واچوي لکه څنګه چې تاسې په بلوچستان کې تاسې دې خلکو ته وسلې ورکوئ بل ورځ هم ستاسو یو 450 کسان مونږ وجلي دي ستاسې امپور او کسې پیسې ورسره وي دغسې که دی مونږ باقاعده په دوی کې داسې خلک تیار کړي دي دلته کې مونږ په یورپ کې زموږ د پاکستان چې کومه ډایسپورا ده هغه باقاعده د دوی ریفرنډم کوي مونږ د دې سره هر ځای کې ولاړ یو په ملل کې په یو ځای کې په کینیډا کې په بل ځای کې نو دغه ځای به دغه ځای شي اوس دا یو خوب او خیال خو کېدلی شي ستاسې بس زه صرف 2 سیکنډه کې خبرې کوم بیا به زموږ د صحیح شو اوس دا یو ثاقب صاحب زما دا یو تاسو سره دلته کې یو چیلنج ږدم تاسې 48 اور یادوئ زه درته 48 ډیز نور ږدم 48 ډیز منګه نه یادو انفارمیشن اند براډکاسټینګ منسټر یادوي د خدای ظالمه دروغ ولي منګه نه یادو د تا انفارمیشن اند براډکاسټینګ منسټر دا خبره ته وګوره یار خدای ته وګوره زه به دولت قرار دا خبره کړې ما نه دي کړې ثاقب صاحب نه دي کړې انګار صاحب نه دي کړې د تا انفارمیشن اند براډکاسټینګ منسټر دا خبره کړې دروغ ولي وای ته زبر ور تعالی ودر کومه صحیح شو زبدن لیبر جوړوم دروغ وای ثاقب صاحب د دوی د خپل د انفارمیشن اند براډکاسټینګ منسټر راغلی دا په لایف ټي وي شو هغه کې ناس دا ویل دي
چې موږ د سیکریټبل هغه لرو انټيليجنس لرو او موږ انټيليجنس دا دي چې په 24 نه 36 اور کې موږ باندې انډیا حمله کوي او دلته برټانیا تم زنګ راول تاسو ورسره کومک کولای شي موږ سره زر وکي هغه په دوه نظامی الوتکې ورجګه کړي دومره د روزغند دا خو تاسو ګوره تاسو خو دا وایي یو منټ دا خو ته وایي کنه چې تاسو ترکیه نه خوشاله او ثاقب صاحب دوی دا ویلي چې موږ ترکیه ملاتړ کړی هغوی به تور پسې پوسټ وکړو چې نه موږ ملاتړ نه دی کړی موږ د کشتۍ تیل خلاصوي هلته موږ ریفیلینګ کوو د خدای ظالمانو نو دروغ ولې وایي هغه ورته چې موږ له انډیا سره ولاړو تاسو سره موږ تاسو په څنګه